د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي که طالبان زما غوښتنې ومني زه به جنګ ته د پای ټکی کږدم. احمد مسعود نوې غوښتنې له طالبانو څخه کړې دي. احمد مسعود له طالبانو د یو ځای کېدو او ټول یو شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. احمد مسعود وایي له طالبانو مې غوښتنه دا باید چې یو ټول شموله حکومت په افغانستان کې جوړ کړي. احمد مسعود دا هم ویلي که په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي نو ډېر به ښه شي. هغه ویلي که اګر که دا ټاکنې طالبان وګټي نو موږ به یې په سر سترګو منو. هغه ویلي دی باید د افغانستان د خلکو په رایه باندې ولسمشر وټاکل شي. خو طالبانو تر دې مهاله د احمد مسعود دغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. طالبانو وخت ویلي ول چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې موږ ته مشورې راکړي. طالبانو ویلي دي موږ حکومت نیولی او ولسمشر مو ځان ته ټاکلی دی. پر دې باندې موږ پوهیږو چې ټول افغانان خوشحاله هم دي. په افغانستان کې امن دی او که نور بهرنیان یا هم د افغانستان نه وتلي چارواکي یا تښتېدلي چارواکي کولی شي خپل هیواد کې ژوند ډاډه وکړي او په چوکیو کې به کار نه لري او نه په سیاست کې به لاسوهنه کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په دغه هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ کړی چې افغانستان کې باید ټول شموله حکومت او ټاکنې ترسره شي. د سپوتنیک د خبره له مخې د انګلستان په کمبرج پوهنتون کې د احمدشاه مسعود او د افغانستان راتلونکي تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوې وه چې په ترڅ کې دغه پخواني پوځي قومندان زوی احمد مسعود په حقیقت کې خپله وینا له حاضرینو شریکه کړه. هغه له طالبانو په هغه غونډه کې غوښتنه بار دا کوله چې باید په افغانستان کې ټاکنې وشي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.